د مالیه ورکوونکي د پیژندنې ګڼې TIN د ترلاسه کولو لپاره نور اړتیا نشته چې په اوږدو کتارونو کې په تمه ودرېږئ. اوس مهال د مالیه ورکوونکو د پیژندنې ګړه په هر وخت او له هر ځای څخه په آنلاین ډول غوښتله ترلاسه کولی شئ. په آنلاین ډول د مالیه ورکوونکي د پیژندنې ګړې ترلاسه کولو لپاره د عوایدو لوی ریاست ویبپاڼه ARD.gov.AF ته په سر ورښکاره کولو سره د برېښنایي خدمتونو مینو کې د مالیه ورکوونکو د پیژندنې ګڼه تڼۍ کېکاږئ. په دې برخه کې د مالیه ورکوونکو د پیژندنې ګڼې آنلاین غوښتنلیک لینک کېکاږئ او یا نیغ په نیغه د TIN.ARD.gov.AF لینک ته په ورتللو سره خپله ژبه وټاکئ. بیا د پیژندنې شمیرې غوښتنلیک تڼۍ کېکاږئ. په لومړۍ برخه کې د پیژندنې ګړې د تصدیق لیک ژبه غوره او خپل شخصي معلومات مو لکه لقب، نوم، تخلص، د پلار نوم، د نیکه نوم، د زیږېدو نیټه، اړیکو شمیره، برېښنالیک او نور غوښتل شوي معلومات ولیکئ. په دویمه برخه کې د خپلې تذکرې او یا پاسپورت معلومات مو ولیکئ. سافت کاپي ضمیمه کړئ او د پیژندنې ګړې د ترلاسه کولو لپاره مو مالیاتي مرکز وټاکئ. د مسلکي معلوماتو په برخه کې لومړی مو دنده چې تاسې پکې بوخت یې په ټاکلو سره د خپلې دندې ډول وټاکئ. بالاخره په دې برخه کې ځانګړي څرګندېدونکی کوډ په انګریزي ژبې سره ولیکئ او د لیکلو معلوماتو تر بیا کتلو او د هغو له سموالي څخه د ډاډمنتیا تر حاصلو وروسته د ثبت تڼۍ کېکاږئ. د ثبت تڼۍ تر کېکاږلو وروسته له سیسټم څخه د غوښتنې یو شمیره تاسې ته څرګندېږي. تاسې د غوښتنلیک لټون تڼۍ څخه په ګټې اخیستلو سره د لټون پاڼې ته ننوتلی او د خپلې غوښتونکي شمیرې، اړیکې شمیرې او یا هم د تذکرې ګڼې په لیکلو سره خپل غوښتنلیک پلټلی شئ او د ټولو پړاوونو لکه د پیژندنې ګڼې حصول، تایید او چاپ او یا هم د غوښتنو د رد په اړه ډاډ ترلاسه کولی شئ. که چیرې معلومات مناسم او یا مشابه لیکل شوي وي نو د سمون تڼۍ څخه په ګټې اخیستلو سره یې بیا سمولی او استولی شئ. د پیژندنې ګړې د چاپ پر مهال له خپلې اصلي تذکرې یا پاسپورت سره ټاکل شوي مالیاتي مرکز ته ورشئ او چاپ شوي کاپي یې ترلاسه کړئ. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.